سلام قدرمنو لیدونکو اوریدونکو، هیله ده چې جوړ روغ اوسئ. ښه راغلاست د توغونچي کلي ته. قدرمنو لیدونکو، څرنګه چې ګورئ موږ نن راغلي یو تر څو تاسو ته د توغنچي مشهور کلي په اړه معلومات وړاندې کړو. نو له موږ سره د دې کلي قدرمن مشران ناست دي تر څو تاسو ته ځینې معلومات وړاندې کړي. السلام علیکم انجینر صاحب، هیله ده چې جوړ روغ اوسئ. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. انجینر صاحب، کیدای شي زموږ لیدونکو ته خپل ځان ور وپېژنئ؟ د ما نوم انجینر محمد رضا قانت ده، د توغنچي د کلي د شولګرې د ولسوالۍ اوسېدونکی. ډېر ښه انجینر صاحب. انجینر صاحب، زموږ دا پوښتنه ده چې ولې توغنچي ته توغنچي وایي؟ دا ځکه وایي چې دلته تقریبا 150 کاله مخکې دلته ازبک قومونه اوسېدل او دا توغنچي هم ازبکي کلمه ده. ښه، نو دلته ازبکان هم د پښتنو په څنګ کې میشت دي؟ بلې، ازبکان هم میشت دي. د پښتنو راتګ دې کلي ته څومره وخت کېږي انجینر صاحب؟ نو د موږ غور نیکونه دلته راغلي دي او د مځکې اخیستې دي. دلته له مغه تاریخ نه تقریبا 120 کاله یا زیات کم داسې راځي چې موږ دلته اوسېږو. ډېر ښه انجینر صاحب، کیدای شي د دې سیمې د خلکو د بازګرۍ چارو په هکله موږ ته معلومات راکړئ چې دوی څه شی کري دلته، کومو چارو کې مصروفه دي؟ نو د موږ په منطقه کې غنم، وربشې، جوار، لوبیا، مختلف هغه پخته، مختلفه نباتات، وریځې، شولې چې وریځې کېږي، دا نبات دلته کرل کېږي. انجینر صاحب، د دې د بازګرۍ چارو دا آبیاري څنګه کېږي؟ دا اوبه له کوم ځای راځي؟ اوبه د موږ یو چینه ده هلته پاس په نامه د خوج اسکندر ورته وایي، له هغه نه تقریبا 3 زرندې اوبه راځي چې تر بیرامشاه جره پورې د مځکې تقریبا په زراو جربه مځکې دي، دا له دې نه خړوبېږي او نور کته له سیند هم اوبه کېږي. ډېر ښه انجینر صاحب. کیدای شي موږ ته د ښوونیز چارو په هکله معلومات راکړئ چې ځوانان په کوم ښوونځي کې خپل په سبق کې مصروفه دي، بوخت دي؟ نو دلته پخوا چې د موږ د خپل مال دوران نه چې مکتب تاسیس شوی ده په 1443 کال کې، دلته زه د اولین شاګردانو د مکتب څخه وم چې بیا وروسته دا تر لیسې پورې ورسېدله. نو په دې انقلابو کې هم کله ناکله داسې ناخوالې راغلی او کله به مکتب بند شو، کله به هغه، خو اوس هم په نامه د لیسې حضرت عمر فاروق یادېږي چې دا د ما د مدیریت په وخت کې په لیسې د قلن نه په لیسې حضرت عمر فاروق باندې تبدیل شو. ډېر ښه انجینر صاحب، مخکې چې موږ دلته راسو نو د ځینو خلکو نه مو دا معلومات راسره راوړل چې تاسو یو ښه لیکوال هم یئ. نو کوم کتابونه تاسو لیکلي دي، په کوم نامه دي او د ځوانانو باندې څه تاثیر یې ښایي؟ نو کتابونه خو په 950 کال کې دا منطقه یا شولګرې ولسوالۍ هغه مرکزونه دي چې د جهاد اولین مرکزونه د شولګرې ولسوالۍ د چې هم د پخوانی مجاهدینو مرکز شولګره او هم د اوسنیو د امارت د اسلامي د طالبانو مرکزونه هم د شولګرې نشأت کړی ده. او کله چې زه دلته د مکتب کې په صفت د مدیر وم، نو هم کوشش مې کړی چې د ځوانان وروزل شي او د دې منطقې لپاره په هغه ځای کې چې پوهنه مخکې لاړه شي، پر مخ لاړه شي او منطقه هم رشد کوي، او کوم ځای کې چې پوهنه یا معرف رشد نه وي کړی، هلته منطقه هغه هم رشد نشي کولی. بلې، نو کوم کتابونه تاسو لیکلي انجینر صاحب؟ کتابونه ما وروسته د جهاد نه دا کتاب لیکلی چې خاطرات په نامه د خاطرات زندگی و جهاد جهادګران ولایت بلخ، چې دا هم دا به تاسو ته تحفه درکړم چې له تاریخ د شولګرې نه او د تاریخ د مجاهدینو د شولګرې نه باخبر اوسئ. ډېر ښه. قدرمن لیدونکو، څرنګه چې ګورئ دا هم ډېر یو ګران قدره کتاب ده ټول ځوانان لپاره. که هر څوک غواړي
د خپل د لرغون په هکله پوه سي او لرغونې مشران هم وپېژني او د هغې په لاره لاړ سي، نو دا کتاب د مطالعه کړي. انجینر صاحب بل کتاب کوم یو دی؟ وروسته له هغه نه مې دا کتاب په نامه د نماز رکن اعظم عبادات دا لیکلی ده چې دا په راتګ د امارت اسلامي کې مې دا کتاب لیکلی دا چاپ سوی ده او دا چاپ کړی ده، زر جلد مې چاپ کړی ده. عزیزانو دا کتاب هم د اسلامي موضوعاتو په هکله ده، نو ځوانان کولی سي له دې کتابه کار واخلي او دا ولولي تر څو وکولی سي خپل د عباداتو په ارکانو باندې پوه سي. نو بل کتاب کوم یو ده؟ بل کتاب دا د ځوانانو لپاره چې په نامه د حقوق والدین، چې ځوانان د خپل د مور او پلار په حقوقو باندې پوه سي او څرنګه چې الله ورته لازمه کړې ده هغسې د خپل د مور او پلار خدمت وکړي. ډېر ښه ډېر ښه انجینر صاحب. قدرمن لیدونکو څرنګه چې ګورئ دا هم بل کتاب ده چې د کورنیو د حقوقو په اړه لیکل سوی ده. نو دا کتابونه هم ډېر قوي او قدرمنه کتابونه دي، که تاسو مطالعه کړئ نو ډېر شی به ترې زده کوئ او په دې کې آیات د قرآن کریم هم شته چې تاسو کولی سئ د خپل استدلال او د خپل منابع اصل د قرآن کریم نه واخلئ او خپل ژوند مخکې بوځئ. انجینر صاحب کیدای سي موږ ته د ځوانانو په هکله هم ځینې معلومات راکړئ چې ځوانان په څه بوخت دي په دې کلي کې؟ ځوانان دلته په تعلیم او تربیه باندې بوخت دي، چې د مکتب ته ځي، مدرسو ته ځي. دلته حفاظ د قرآن کریم ځکه زیات دي. اول داسې د ما په خپله کورنۍ کې زامن او ورېرونه و هغه تر 15 پورې تعداد حافظانو د ما رسېږي. بر علاوه د حفظ نه دوی عصري تعلیمات هم لري چې هم مدرسو کې تدریس کوي او هم په مکاتبو کې چې هم حافظ د قرآن دی او هم لیسانسه د تعلیم و تربیه، لیسانسه د اقتصاد، لیسانسه د حقوقو. ډېر ښه ډېر ښه. قدرمن لیدونکو څرنګه مو چې ولیدل موږ تاسو ته د ځینو سوالونو ځواب در وړاندې کړ. نو راځئ لاړ سو د دې کلي ځینې شاټونه هم وګورو، د دې کلي د بزګرۍ شاټونه، د ښوونځي شاټونه او د ځوانانو لوبې چې په کومو لوبو مصروفه دي او ځینې نورې خبرې. له موږ سره تر پای پاتې شئ. قدرمنو لیدونکو څرنګه چې ګورئ زما مخکې د دې کلي یو اوسېدونکی او د دې کلي د مشر زوی ده، نو عبدالله جان نومیږي. له موږ سره په دې برنامه کې مل ده. نو انشاءالله عبدالله جان هم ځینې خبرې واورئ. عبدالله جانه کیدای سي د دې کلي په هکله موږ ته لږ تر لنډ معلومات راکړئ تر څو نور هم موږ مخکې لاړ سو او نور معلومات هم دوستانو ته وړاندې کړو. مننه. دا کلی د توغنچي په نوم دی. ښه. د دې کلي کې مختلف اقوام میشت دي. ښه. او د په اوړي کې چې دی د کله چې پسرلی شي نو
دا کلی ډېر سمسور دی، شین دی. د چکر لپاره د خصوصا د جمعې په ورځ ډېر خلک د ښار نه سیاحت لپاره د کلي خوا د راځي، ځایونو ته راځي او چکر وهي. ښه عزیزان څرنګه چې ګورئ ډېر شین ځای هم ده. دا سړک ده او په څنګ کې ټول سفیدال ونې دي او دې حصه کې په دې حصه کې ځینې زموږ کې رومیان کرلي دي او بانجان دي او بامیه دي او داسې نور څه د خوراک لپاره. نو په دې څنګه کې که تاسو ګورئ عبدالله جانه دا ونې م څومره وخت کېږي چې کېنولې دي؟ دا تقریبا 2 کاله کېږي نو. تقریبا 2 کاله کېږي. تقریبا 2 کاله کېږي. ښه او دا ځوان هم ګورئ چې بایسکل باندې روان ده. نو په کوم خواته ځي خو ډېره قوي ځوان ده. نو زه یې لاړ سو مخکې د دې کلي د پلازمېنې په هکله له خلکو نه هم مرکې واخلو چې خلک څه شیان د وینا لپاره لري. عزیزانو په دې لاره مو دلته هغه ولیدل، یو ځوان مو ولیده چې د خښتو وهلو په مهال کې ده. نو دا هم خښتې دي، خامې خښتې چې په دې سیمه کې وهل کېږي. السلام علیکم وروره، جوړ یې؟ خیر تکړه، خیر و خیرات. یو دقیقه درته مخکې راسمه چې غږ دې زموږ لیدونکي واوري. نو د دې کار په اړه لږ زر موږ ته معلومات راکړه. جوړ یې وروره؟ خیر تکړه، خیر و خیرات، ژوندی اوسې، جوړ اوسې. وروره کېدای شي خپل ځان زموږ لیدونکو ته وروپېژنې چې نوم دې چا ده؟ نوم دې هاشم خان ده. د دې کلي اوسېدونکی یې؟ د کوم کلي اوسېدونکی یې؟ توغنچي. د توغنچي کلي اوسېدونکی ده. نو څه کار باندې بوخت یې؟ خښتې وو. خښتې وایې؟ ښه عزیزان څرنګه چې ګورئ دا هم د دې هغه چوکاټ ده او دا هم خټه ده چې دې دلته خښتې وایي. څرنګه چې ګورئ وروره څنګه دی دا طریقه د خښتو وهلو، که موږ ته لږ ذره معلومات راکړې. دا قالب هم چې پرې ککړ کړو. ښه قالب پرې ککړوئ؟ ریګ اخو دلته یا چې خټه راکشو پرې ککړو بیا قالب کې وو. ښه عزیزان اول دا قالب پرې چټلوي او بیا هغه وړي کته ته او خټه پکې وایي. نو په دې رقم باندې وروره نو تاسو خښتې وایي او دا چې ډک بیا څه کوئ؟ هلته خالي کوو بیا راځو بیا ککړو پورې. ښه په یو قالب کې څو خښتې راځي وروره؟ 15 دانې. 15 خښتې. عزیزانو په یو قالب کې 15 خښتې راځي. څرنګه چې ګورئ دا هم قالب او دا هم دغه ښکلې خښتې. دلته ډېرې نورې خښتې په پخوا وهلې دي نو او دا هم وچې سوي دي. ورور دا خښتې خو وچې سوي دي، د استعمال لپاره برابرې دي. دا هم خرڅې کړي دي. راځي دا خښتې بیا خلک د کومو کارو لپاره وړي؟ د کور جوړونې لپاره، دیوال وهلو لپاره؟ یو پخسایسي ولا بیا په دیوال باندې کاري کوټو لپاره یې وړي. ښه ډېره مننه ورور تاسو له معلومات. ژوندی اوسې، جوړ سې. عبدالله جان اوس به لاړ سو دغسې د ښوونځي په اړه موږ ته معلومات که وړاندې کړې. د دې د کلي ښوونځی هم وګورو. عزیزانو لاړ به سو د ښوونځي د لیدو لپاره. السلام علیکم قدمن ورور، جوړ یې؟ تکړه یې، خیر و خیرات ده، ژوندی اوسې، جوړ اوسې. وروره په کوم کار بوخت یې؟
داسې ډریور یم. ډریور یې موټروان یې. کیدای شي خپل نوم زموږ لیدونکو ته ووایه. حیدر. حیدر نوم یې. د کوم ځای اوسېدونکی یې؟ سیاو اوسېدونکی. د سیاو اوسېدونکی یې. نو کوم خوا ته تللی؟ دا مزار ته ځم. ښه مزار ته ځې. نو سواریان دې نه دي پیدا کړي تر اوسه؟ ګورې د سړک باندې سړک په سر ګورې چې نفر پیدا شي بیا سواری څو یې بیا یې تر ښاره پورې تر مزاره پورې له 40 نه تر 50 اویا 50 برابر دی. ګډوډ دی. ډېره مننه وروره تاسو معلومات. تشکر. ژوندی اوسئ. خدمت یې کوم. ژوندی اوسئ. ژوندی اوسئ. عزیزانو اوس ځو ښوونځي خواته. نو تاسو د دې کلي ښایسته ښوونځی مو ګورئ چې په کوم ځای کې د دې منطقې دغه ځوانان درس وایي او زده کړه کوي. عزیزانو څرنګه چې ګورئ موږ د دې کلي ښایسته مکتب ته راغللو او د دې کلي دا هم لوحه ده. د دې کلي د مکتب نوم حضرت عمر فاروق عالی لیسې په نامه یادیږي. نو راځئ لاړ شو دننه تر څو تاسو نور معلومات هم درکړو. دا هم مکتب عالی لیسه ده. نو دلته ماشومان له اول صنفه تر 12 صنفه درس وایي. دا خیمې هم دې مکتب ته یونیسف مرسته کړې ده، خو بیا هم د دوی په نظر دا مرسته کمه ده او باید نورې مرستې هم وشي د مکتب ته تر هغو دا نور هم ورغول شي. عبدالله جانه دا مکتب څومره وخت کېږي چې جوړ شوی؟ دا مکتب ډېر وخت ده، ډېر وخت نه ده. اول خو چې و د اساسي و معیاري تعمیر یې نه درلوده، نو په دې نږدېو کې بیا تقریبا یو 15 کاله داسې تقریبا چې بیا یو معیاري تعمیر ورته جوړ شو. ښه 15 کاله کېږي چې معیاري تعمیر ورته جوړ شوی ده. نو په پخوا کې خیمې هم وې دلته؟ پخوا کې خیمې وې ورته. ښه ښه عزیزانو دې ته وایي چې دا ډېر پخوا جوړ شوی ده. دا پخوا کې دلته خیمې وې. نو دا هم د دې دوی د ساتیري ځای، د ماشومانو د ساتیري ځای. دلته زانګوګانې دي. هاخوا ته هم یوه میله ده چې دوه ماشومان یو خوا بل خوا ته کیني او یو بل جیګو ټیټوي. نو هغلته هم د لشمانک ځای ده. لشمانک ورته وایي نه؟ هو خویندک. خویندک د پښتو ژبې کې بیا خویندک ورته وایي. نو دلته د کېناسا ځای د ماشومان دلته کیني، د خپل د غرمې او ډوډۍ موډۍ خوري، یا د تفریح وخت کې یو بل سره کیني قصې کوي یا استادان دلته کیني. نو هغه خواته هم هغه حصه چې وینئ هغه هم خیمې دي. عبدالله جانه دلته دا ونې چې کله سوي لاندې کې د پټیانو کې کوم شی مای کري لکه هندوانه خټکي که نه؟ ونې چې کله وړې وي او شی کېدل، اوس نو ونې غټې شوي دي شی نه کېږي، لاندې سوری دی نو شی نه کېږي. ښه ښه عزیزانو وایي ونې ډېرې غټې شوي دي او دلته اوس شی نه کېږي. کله چې نبات کرل کېږي به هغه ته لمر پکار دی، هوا هغې ته لمر پکار ده. څنګه ده د اوبو وضعیت دلته؟ اوبه پرېمانې دي. اوبه پرېمانې دي. مکتب ته اوبه پرېمانې دي. مشکل نشته. ښه د څه شي مشکل شته دغه مکتب کې؟ دلته نو د صنفونو مشکل دی. د صنفونو مشکل، صنفونه کم دي. څرنګه چې تاسو ګورئ 4-5 صنفه خیمې ولاړې دي. په دې هوا د نبات ګرمیږي او ماشومانو ته ډېر اذیت رسوي، اذیتېږي او په دې ګرمي کې د خیمو لاندې درسونه وایي. بلې او نو دا هم د دې سیمې مکتب و عزیزانو. تاسو هم د دې صنفونو شاټونه هم ګورئ. نو اوس به لاړ شو دلته په مخ د دې مکتب کې د ځوانانو لپاره ډېر یو لوی میدان چمن ده. نو چې دلته ځوانان راځي هلته لوبه کوي د مازدیګر په ټایم کې. نو اوس به دا میدان تاسو ته وښیو. نو هر کله چې تاسو دې کلي ته راتللی او د دې کلي نه مو لیدنه کوله نو تاسو کولی شئ له دې ځایه هم خوند واخلئ او د هغې چمن نه کار واخلئ.
قلم زرشه بسم الله ولیکه په مینه مینه محمد رسول الله ولیکه دوست که د دښمن سي په تلوار ختموه زړه چې مین سي په خیال ختموه قلم کاغذ ته په ژړا شو ویل زما آتش سلام دی تا ته به وي دیدنونه. عزیزانو موږ هم له مکتبه وځو. عبدالله جانه څه ښکلی مکتب لري خو ځینې شیان هم ورته اړتیا وي چې باید ورته جوړ سي و انشاءالله خدای دې له دې ولس سره کومک وکړي چې یو څوک ورته واسطه سي. نو عزیزانو دا هم ګورئ ډېر یو ښکلی لوی چمن د فوتبال. دلته والیبال هم کېږي عبدالله جانه؟ دلته مازدیګر ټایم کې هم والیبال دی، څوک فوټبال کوي، څوک والیبال کوي، څوک هم کرکټ کوي، څوک منډې وهي. میدان ډېر غټ میدان د عزیزانو څرنګه چې ګورئ. او دلته هم زموږ یو بل هېوادوال پاس سپور ده روانه د خپل کار پسې څرنګه چې ګورئ په دې منطقو کې اس هم پیدا کېږي. دا میدان نو د دې میدان نور شاټونه هم وګورئ عزیزانو. ډېر یو ښکلی ځای، ډېر یو ښکلې سیمه. تاسو کولی شئ دلته راسئ خپلې ښې شیبې ولرئ. افغانستان د زړونو زر، د زړونو روښانه کوونکی. قدرمنو لیدونکو څرنګه مو چې ولیدل موږ نن تاسو ته د توغونچي د کلي په اړه معلومات وړاندې کړ. هیله ده زموږ دا معلومات مو خوښ سوي وي. زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، زنګ هم وټکوئ. ستاسو نیوکې پیشنهادات زموږ وده. لاروین مایک له تاسو سره.